افغانستان اسلامي امارت د محترم مشرتابه د عالی مقام او ریاست الوزراء محترم مقام د هدایت په اساس د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات صاحب په حکم د هیواد په کچه له زندانونو څخه 2480 هغه زندانیان چې د عفو مستحق وښودل شول او 401 نور بندیان چې د تخفیف وړ وو د بند په موده کې تخفیف ورکړل شو. د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په مشرۍ د سترې محکمې د عالی شورا 22مه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې په اجنډا کې د شاملو 15 مهمو موضوعاتو په اړه تر تفصیلي خبرو وروسته د یادو موضوعاتو اړوند فیصلې صادرې شوې. د کابل د مرافعه محکمې عمومي رئیس ښاغلي مولوي عبدالشکور رشاد اخونزاده د دې محکمې له اړوند دیوانونه او مخزن څخه لیدنه وکړه. د بلخ د مرافعه محکمې د رئیس محترم مولوي محمد ګلاب فاروقي په مشرۍ د یاد ولایت مرستیال والی د امر بالمعروف رئیس د حج او اوقاف رئیس د استخبارات او امنیت قماندانۍ استازو په بلخ کې د اهل التشیع له قومي مشرانو علماو او استازو سره وکړل. د تخار د مرافعه محکمې رئیس د همغږۍ د لا ډیرښت او په ټاکلي وخت د چارو ترسره کېدو په موخه د دې محکمې د دیوانونو له رئیسانو تحریراتو امیر قضاتو او کارکوونکو سره ناسته وکړه. د غور د مرافعه محکمې رئیس محترم مولوي سخیر الرحمن فائز د دې محکمې له اړوند قضایي او اداري کارکوونکو سره وکتل. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې رئیس محترم مفتي امان الله منقاد حقانی د یاد محکمې له مربوطه دیوانونو د وثایق امریت او له مخزن څخه لیدنه وکړه. د پکتیکا ولایت د مرافعه محکمې د قضاتو او اداري کارکوونکو ترمنځ د رسمي چارو او کارونو د لا ښه والي او پرمختګ په موخه اداري ناسته ترسره شوه. د کندوز د مرافعه محکمې رئیس محترم مولوي نور محمد نوري د ښاري محکمې اړوند عامه امنیت او تجارتي دیوان څخه لیدنه وکړه. د فراه د مرافعه محکمې رئیس محترم مولوي محمد ګل سیاد د دغه ولایت له پشترود او خاک سفید ابتدایه محاکمو لیدنه وکړه. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 209 جزایي حقوقي او تجارتي دوسیې حل او فصل کړي دي.